درې تازه او مهم خبرونه. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. اول خبر: ملالۍ یوسفزۍ د کابل او ننګرهار مرګونې بریدونه وغندل. د انجونو لپاره د تعلیم د حقوقو مدافع او ملګرو ملتونو کې د سولې سفیر پاکستاني ملالۍ یوسفزۍ په کابل او ننګرهار کې پورني مرګونې بریدونه وغندل. اغلې ملالۍ نن چهارشنبه پر خپل ټویټر لیکلي چې د کرونا په پورني برید کې د ښځو او ماشومانو وژل کېدل خواشینه کړې ده. نوموړي وایي د کرونا وایرس پر مهال د اوربند ټینګښت او په اړه د ملګرو ملتونو غوښتنې ملاتړ کوي. هغې زیاته کړې د افغانستان په کابل او ننګرهار کې د ترهګري وحشیانه حملو او پکې د بېوزلو ښځو او ماشومانو وژل زه ډېره دردولې یم او ډېره غمجنه کړې یم. زه دغه بریدونه په کلکه غندم. زه د ملګرو ملتونو د هغه اپیل ملاتړ کوم په کوم کې چې د کرونا وبا په دوران کې د اوربند غوښتنه شوې وه. دوهم خبر: صالح د طالب اورپکو د ذلت او تورمخې شیبې راله. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپله تازه څرګندونه کې طالب اورپکو ته ګوتڅنډنه کړې ده او وایي چې نور د دغه اورپکې ډلې د انزوا او مختورۍ ورځې رالنډې شوې دي. ښاغلی صالح په هیواد کې د وروستیو جنایتونو په غبرګون کې ویلي چې دوی باور لري ترهګرۍ ته به ماتې ورکوي او د طالب اورپکو عمر به لنډوي. نوموړی د ترهګرو وروستۍ بریدونه غندلي دي او زیاتوي چې د معصومو ماشومانو په وژلو سره طالب اورپک وښوده چې هر جنایت ته لاس اچولی ده. دریم خبر: ضیاءالحق امرخیل په پارلمان چارو کې د دولت وزیر وټاکل شو. ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان په اساس ضیاءالحق امرخیل په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وټاکل شو. ښاغلی ضیاءالحق امرخیل چې په انکشافي مدیریت کې له ایټالیا هیواد څخه ماسټري ترلاسه کړې. د هیواد ځوان سیاسي او ولسي شخصیت دی. نوموړي تر دې وړاندې په ولسي او سیاسي چارو کې د جمهور رئیس تل سراکار او تر هغه د مخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس و. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو ما راسره تر دې دمه تره پای ولدله. که چیرته غواړئ خواږه نظرونه راسره شریک کړئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.